لیکن دا اللہ دا دین پا مقابل کی کچر تل مری پا سفر بانی زی التخبل زان قربانی کئی اخبل زان اگر التحراکی و تباکی دواورو پاگ توفان کی اخبل زان ورارتی چکر لگئی بیان یخنش ترے بیان تکلیف شترے بیان مشقت شترے صرف او صرف زمان اللہ دین دے چاگا خلقو تسبق معلومی گی بیا ہزار پانی دی او دا مری پا چکر بانی چی زیر علتا چی زان تباکی بیا خیر خیرت دے گی دے اخنائی پا موسم کی ہم او دا گرمائی پا موسم کی زان لبانی گوری دے اخنائی پا موسم کی زان لبانی گوری سہر مانزکا چوکرانی شی تو تپوسو کی یار جی تاسو سہر مانزکی نوی والی نوی دی اگا و یار جی سخت یخنی وا او دس میں نشو کولے طاقت میں نشو لرلے گرمی بنا ملاوی دلی کلوی خوب رابانی غالبو یخنی ڈی رضیات و رات لین شما بدن میں درد کاؤ ہزار پانی بلاغیر پار گوری مری دغر اغلی تاس سے کرئی دمر کسان مڑشو دمر کسان مڑشو پا کی ما شمان اندزان سر مڑکلی زما خلاویل ویل ٹک تمون پی خپایو خو کار دی سر استا کار دی سر چی پواورو کی تا چکری لگے او بیار ته خپته لګېدلیم دا چې طوفان د واورې را روان دی بیا ته څه زیاته چکر لا او که رسار منزل شي بیا خو د ملا ماتی بیګا منزله د ملا ماتی او د مري چکر ته ستا ملا نه ماته خو پته لګي چې تا ته دین سپک معلومیږي تا ته دین لاندې معلومیږي تا ته خپل خواهشات اوچت معلومیږي ځکه خو ته تلې په واورو کې ځان هلاکې ته هم د الله څه مخامخ کېږي هلته دا زمنګ د نوجوان نسل لغی مزاج او فطرت جوړ شوی دی چې مسجد ته راتګ دی ته داسې لکه جیل خانې ته چې ورځو منګه یا دلته څوک وهي او ټکوي منګه ته یا څوک هم لوټ کوي نن مسجد خلکو ته د ډاکې سې معلومیږي د غلا سې ورته معلومیږي هلته د جیل خانې سې ورته معلومیږي خلکو ته همداسې دا مزاج جوړ شوی دی په مسجد کې او چې چکر یې لګوي بیا خیر خیرت دی